السلام علیکم ملګرو، څنګه یاستئ؟ نن بیا یو نوې ویډیو سره راغلم چې تاسو ته وړاندې کړم. ښه راغلاست درته وایم. نن به مونږ یادو چې les pronoms sujets یعنی subject pronouns. subject pronouns په انګلیش کې وایي او په پښتو کې ورته ضمیر وایي. les pronoms sujets ورته په فرانسوي کې ورته وایي. چې مثلا مونږ دا څنګه استعمالولی شو، څنګه استعمالو، چاته استعمالو، د دې استعمال څنګه دی. اوس نن به مونږ دا ټول به یاد کړو. مثلا دا ضمیرونه les pronoms sujets د هغه شیان دي چې مثلا د نوم په ځای استعمالیږي، د یو نوم ځای نیسي. او مثلا نارینه ته کوم استعمالیږي، ښځینه ته کوم استعمالیږي، ځان ته کوم استعمالیږي، دویم ته کوم استعمالیږي، دریم ته کوم استعمالیږي، دریم کس ته یعنې کوم استعمالیږي، جمع لپاره کوم یو استعمالیږي، جمع کسانو لپاره کوم استعمالیږي، مفردو لپاره کوم استعمالیږي. اوس نن به مونږ دا ټول تشریح کوو او ټول به دغه کوو. او راځئ چې اوس ویډیو په لوري ځو. les pronoms sujets یعنی subject pronoun ضمایر. اوس لومړی چې دی ژ معنا زه، دا د ځان لپاره استعمالیږي. ژ معنا زه، ځان لپاره استعمالیږي. مثلا je suis afghan، مثلا زه یو افغان یم. je suis célibataire، مثلا زه یو مجرد یم. دویم راځو تو معنا تو، تا لپاره استعمالیږي. تو معنا تو، دویم کس لپاره استعمالیږي. مثلا est-ce que tu es afghan، آیا تو افغانی؟ یا مثلا et tu célibataire، آیا تو célibataire مجردی؟ دریم راځو il on، دا دریم کس لپاره موږ استعمالولی شو. دا دریم کس ضمیرونه دي خو لیکن مفرد دي. il معنا هغه نارینه لپاره استعمالیږي. elle معنا هغه ښځې لپاره استعمالیږي. on معنا مونږ مفرد لپاره استعمالیږي. مثال کې ګوره il s'appelle احمد، د هغې نوم احمد دی. elle s'appelle maud، د هغې نوم مود دی، ښځې لپاره استعمالیږي. on y va معنا زه چې ځو، مونږ لپاره استعمالیږي. on مونږ لپاره استعمالیږي. il نارینه لپاره استعمالیږي. elle ښځینه لپاره استعمالیږي. دا مفرد دي. ورپسې راځو نو معنا مونږ، جمع لپاره استعمالیږي. نو معنا مونږ، دا جمع لپاره استعمالیږي. nous sommes afghans، مونږ افغانان یو. vous چې دی تاسو لپاره استعمالیږي. vous معنا تاسو، لیکن دا هم جمع لپاره استعمالیږي. تو معنا تو، vous معنا تاسو، دا جمع دی. vous êtes afghans، تاسو افغانان هستئ. il معنا هغوی، جمع لپاره، لیکن نارینو لپاره استعمالیږي، مذکرو لپاره استعمالیږي، نارینو لپاره استعمالیږي. elle معنا جمع هغوی، خو مؤنث یعنی ښځو لپاره استعمالیږي. دا il چې مفرد لپاره هم استعمالیږي او il جمع لپاره هم استعمالیږي. elle مفرد لپاره هم استعمالیږي. elle جمع لپاره هم استعمالیږي. د دواړو تلفظ یو شی دی لیکن په لیکلو کې فرق دی. دا نننی زمونږ درس و او خدای دې وکړي چې ورباندې پوه شوي یاستئ. او نن هم د pronoms sujets تدریس کو او د دې څنګه تلفظ دی، څنګه دغه دی، دا ټول هم درته وویل. خدای دې وکړي چې تاسو پوه شوي یاستئ او یاد یې کړئ. او راتلونکي درس لپاره به انشاءالله جملې به لولو چې مثلا ادخا و واغ به لولو. او راتلونکي درس پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت، ښه ژوند ولرئ.